دوستانو دوه خبرې. یو دا چې زموږ ملګرو تصمیم ونیو امازون اړوند یوه کمیونټي جوړه کړي. په دې اړه به په راتلونکو ویډیوګانو کې هم بحث کیږي او د سعودي عربستان په وخت د شپې 10 بجو په لایف خپرونو کې هم ورباندې بحث کیږي. که علاقه‌مندي لرئ تاسې کولی شئ هلته راشئ ګډون وکړئ. دومه خبره دا چې زموږ د کمیونټي یو فعال ملګری حنیف خان ورور به په 9 تاریخ د شپې 8 بجې د سعودي عربستان په وخت یو کلاس دایر کړي. په دې کلاس کې به تاسو ته وښودل شي چې امازون بزنس له کوم ځایه شروع کیږي، څه ډول یو پروډکټ انتخابولی شو او څه ډول یو کامیاب سټور درلودلی شو. موږ به د ده له څو کلنې تجربې څخه هم په هغه کلاس کې مستفید شو. تاسې هم کولی شئ زما د ټیک ټاک پروفایل ته لاړ شئ، هلته به یو کې لینک موجود دی، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، خپل نوم مو رجستر کړئ. کله مو چې ځان رجستر کړو تاسې به سبا 8 تاریخ کلاس کې هم ګډون کولی شئ او په ضمن کې تاسې به وکولی شئ د بل سبا یعنې 9 تاریخ کلاس کې هم ګډون وکړئ، کوم چې حنیف خان ورور به یې مخکې وړي. نو هیله ده پر وخت ثبت نام وکړئ او که ثبت نام مو کړی وي دوباره ثبت نام مه کوئ. انشاءالله موږ به تاسو سره ډیر ژر په تماس کې شو. مننه.